الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. زما عزتمند و قابل احترام مشرانو او زما دینی خویندو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بعد سلام نه الله سبحانه وتعالى شکر ادا کوو چې رب العالمین موږ او تاسو له دې عظیم عبادت توفیق راکړ او الله سبحانه وتعالى په دې خپل عبادت خانه کې موږ او تاسو سره راجمع کړو، یو ځای کړو. رب العالمین دې موږ او تاسو ته همیشه دا صحتمندي او دا توانایي په نصیب کړي او کم دوستان چې مریضان دي او د عبادت نه محروم دي رب العالمین دې هغې له شفای کامله عاجله ورکړي او کوم مسلمانان چې د دې عظیم عبادت نه په غفلت کې پراته دي، د دې عبادت د ورځې د جمعې او د دې مونځ اهمیت ورسره نشته، رب العالمین دې هغې ته نیکۍ هدایت وکړي. زما عزتمندو، څنګه چې د هر جمعه تاسو ته د یو موضوع په مناسب باندې مخاطب یم، منګه سلسله شروع کړې وه چې د اولاد حقوق په دې والدینو باندې او د هغې وضاحت منګه کړی، بیا د هغې نه بعد د بالغه اولاد نکاح کول چې اولاد بلوغ ته ورسیږي د هغې نکاح کول، په دې باندې یو جمعه موږ مختصر وضاحت وکړ او تېره جمعه زموږ په دې باندې وضاحت و چې د یو خاوند حق په زنانه باندې، د خاوند د نارینه د یو مرد په خپل میرمن باندې څه حقوق، هغه موږ د قرآن او د حدیث په رڼا کې تشریح کړل. نن انشاء الله تعالی د همدغه ګذشته سره پیوست او د همدغه موضوع په مناسبت چې د یو زنانه حق هغه په دې خپل خاوند باندې، دا زنانه څه حق لري په دې خپل خاوند باندې او د خاوند او د میرمن دا رشته دا څومره اهمیت لري او د اسلام په نگاه کې دې ته په کوم نظر سره کتل پکار دي. نو ما حق المرأة على زوج، د یو زنانه څه حق دی په خپل خاوند باندې. نو الحمدلله موږ تاسو ټول د دې نه واقف یو او د دې نه خبر یو چې یو زنانه په خپل خاوند باندې څه حق لري. دین اسلام په دې نارینه باندې، په دې مرد باندې، په دې خاوند باندې د زنانه حقوق لازم کړي دي او په یو نارینه باندې دا لازم دي چې هغه د خپل میرمنې هغه شرعي حقوق هغه ادا کړي. بیا د زنانه حقوق هغه واضح دي په اسلام کې چې هغه مالی حقوق دي، هغه ازدواجي حقوق دي، دا تمام معلوم دي. په مالی حقوقو کې د زنانه دا حق دی چې کله دی په اول حق د زنانه په مالی حقوقو کې چې کله د نکاح نه بعد هغې ته مهر ورکول او د مهر تعین وشي، نو زنانه له مهر ورکول دا اول د هغې مالی حق دی. لیکن متاسفانه چې زیات خلک د دې تعین وکړي لیکن بیا ادا کوي نه. دویم حق د زنانه دپاره هغه نفقه ده، په دې نفقه کې لباس او طعام هم شامل دی. او بل حق د زنانه هغه د اوسېدو دپاره مکان دی چې دا هم په دې مالی حقوقو کې داخل دي. دا تمام د زنانه مالی حقوق دي، لیکن داسې نه چې یو زنانه اگر د خپل خاوند نه د خپل حق زیاده مطالبه وکړي، یعنی مثلا دا لباس زه ډېر عمده لباس غواړم، زه د آرایش دپاره ډېر زیات مصارف غواړم، یا زه د دې مکان کې نه اوسېږم ډېر عمده مکان غواړم یا ډېر عمده طعام غواړم. نو په دې وخت کې به دا زنانه د خپل خاوند حالاتو ته وګوري
د هغې اقتصاد ته به وګوري او د هغې مطابق به د هغې نه خواهش او مطالبه کوي. که چېرې یو خاوند هغه د دې نه زیاته مطالبه وکړي نو دا بیا د هغې په که چېرې یو مېرمن یو زنانه د دې خاوند نه د زیاتو مطالبه وکړي چې هغه د دې خاوند په وس او په توان کې نه نو بیا به دا په مالي حقوقو کې نه حسابېږي، بلکې مناسب لباس ورکول، مناسب طعام ورکول او مناسب مکان ورکول دا د یو زنانه مالي حقوق دي چې خاوند یې د زنانه دپاره ورکړي. بیا په دې کې بعضې هغه غیر مالي حقوق دي د زنانه. غیر مالي حقوق دا دي چې زنانه سره عدل کول، دې سره انصاف کول، د هغې سره په ښه طریقه باندې ژوند او زندګي تېرول، په احسن طریقه باندې ژوند او زندګي تېرول او هغې له تکلیف نه ورکول. بعضې اوقاتو کې نارینه داسې فکر کوي چې دا زنانه دا زما په نکاح کې راغله نو دا یو قیدي ده بلکې دا یو بندیوانه ده، او داسې فکر کوي چې دا زما یو بندیوانه ده بس چې زه څه وایم نو هغه به کېږي. نو دې زنانه سره په معمولي خبرو باندې بحث کوه، د هغې سره بیا د دا بحث دې ته ورسېږي چې په هغې باندې تشدد وکړي. تا وویلی او ما وویلی او نمک زیات دی او روغن کم دی او دا فلانی شی دی او دا شی دی. نو هغه داسې فکر کوي چې دا زما چېرته یو بندیوانه ده او زما په بند کې ده. نو دې د وجې نه بیا خبره دې ته ورسېږي چې هغې سره تشدد وکړي. نو دې تشدد په باره کې اسلام څه وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تضربوا اماء الله. د الله پیغمبر فرمایي په صحیح حدیث کې چې تاسو د الله بندګانو سره تشدد مه کوئ. د الله پیغمبر فرمایي چې زنانو سره تشدد مه کوئ، او بیا فرمایي چې د زنانه تخلیق الله سبحانه وتعالی د آدم علیه السلام د چپې پوښتۍ نه کړی دی. د زنانه د اصلاح دپاره به د یو لوی حکمت نه کار اخلي، بلکې د یو لوی حکمت باندې به هغې سره چلیږي. او دا فکر به کې چې دا زنانه دې خپل ورونه پرېښودل، خپل خویندې پرېښودل، خپل قوم قبیلې پرېښودو، خپل والدین یې پرېښودل او ستا په غم او ستا په خوشحالۍ کې شریکه شوه او ستا همسفر شوله او ستا همراز شوله او ستا په ژوند کې شریکه شوله او ستا د اولادونو خدمت کوي. نو اوس که د دغه زنانه نه یو بشري یو انساني خطا وشي نو هغې کې معافي کوه، هغې کې بخشش کوه، په هغې کې بخشش کوه. د دې د وجې نه زما عزتمندو که یو خاوند او مېرمن هغه دا حقوق وپېژني چې زما د مېرمن په ما باندې څه حقوق دي او مېرمن دا فکر وکړي چې زما د دې خاوند په ما باندې څه حقوق دي، که دا چېرې وپېژندلی شي نو دا رشته به نوره محکمه شي او په مابین کې به الفت او محبت را پیدا شي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. د الله پیغمبر فرمایي و په دې کائناتو کې او په دې انسانانو کې بهترین انسان هغه دی چې د هغې اخلاق ښایسته وي، نرم مزاجه وي، خوش مزاجه وي، یو مهربانه انسان وي. بهترین انسان هغه دی چې اخلاق یې ښایسته وي. او بیا د الله پیغمبر فرمایي ولخیارکم لنسائهم. د الله پیغمبر فرمایي چې بیا په دې کائناتو کې مقدس په دې کائناتو کې افضلترین انسان او بهترین انسان چې د هغه ایمان کامل ایمان دی هغه څوک دی؟ هغه څوک چې هغه د خپل زنانه دپاره افضل وي، هغه د خپل اهل دپاره د خپل مېرمن دپاره دی افضل دی او دی بهترین دی. دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې معامله کې عملي نمونه پیش کړې ده. یو ویل دي او یو عملی نمونه پیش کول. د الله پیغمبر په دې کار کې عملی نمونه پیش کړی ده او ځکه یې کړی دي چې زما راتلونکي امت ته دا معلومات دي چې د الله پیغمبر د خپل اهل سره د خپل فامیل سره د هغې تعلق او د هغې کردار څنګه. عملی نمونه داسې پیش کړې ده. یو ورځ د ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها نه سوال وشو چې ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته. سوال داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فامیلی ژوند څنګه دی؟ د الله د پیغمبر فامیلی ژوند د حالاتو په باره کې سوال وکړ چې د خپل اهل سره څنګه دی. نو ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها ورته وفرمیل کان یکون فی محن اهله. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله په کور کې موجود او تشریف به لره
ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها وفرمایل چې موږ به د هغه خدمت د خپل سعادت ګڼو چې موږ د الله د پیغمبر خدمت کوو. لیکن د هغې برعکس کان یکون فی مهن اهله. رسول الله صلی الله علیه وسلم به سرچپه د خپل اهل سره کومک کوو او د هغې سره به یې مرسته کوله. د فامیلي تمامو کارونه کې به د الله پیغمبر د خپل فامیل سره مرسته کوله، د هغې سره به یې کومک کوو، هغې ته به یې کارونه اسانول. نن زموږ مسلمانان په دې باندې شرمېږي. زه خو غیرتي انسان یم او زه خو زما خو په معاشره کې بار ډېر عزت دی، ما ته خو هر سړی لاس په نامه ودرېږي، زه څنګه په اشپزخانه کې ودرېږم، زه څنګه دا فلانې کار وکړم. د الله د پیغمبر نه په دې کائناتو کې هېڅوک هم بهترین او افضلترین نشته دی. هغه د خپل فامیل سره په خپل کور کې کومک ورسره کوي، مرسته ورسره کوي. او دا شاهدي څوک ورکوي؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمن دا شاهدي ورکوي. وایي حتی تر دې پورې چې ویرقع ثوبه، د الله پیغمبر به د خپل لباس دا په خپله پاکوو او په خپله به درست کوو. خپل لباس به ځان ته ویرقع ثوبه، د خپل لباس به ځان ته په خپله درست کوو. ويخصفن علیه، او کله چې به دا چپلقې یا بوټان دا پیزار دا به خراب شول نو هغه به ځان ته په خپله اصلاح کول، په خپله به درست کول. او ویحلب شأته، یو بل کار به دا کو چې د حیواناتو نه به شودې په خپله اخیستلې. د حیواناتو نه دا شیر شودې دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله را اخیستلې د هغې نه. ویخدم نفسه، او د الله پیغمبر به خپل خدمت ځان له په خپله کوو. فاذا حضر الصلاة، او کله به چې د مونځ وخت داخل شو نو فخرج الى الصلاة. ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها فرمای و چې د مونځ وخت به داخل شو د الله پیغمبر به داسې د مسجد ته روان شو لکه موږ سره چې هېڅ قسمه تعلق نشته دی. د بندګانو حق هم ادا کوو، او چې د الله د حق ادا کولو وخت به راغی نو بیا به شاته نه کتل. وایي د الله پیغمبر به داسې روان شو لکه موږ چې بیخي پېژني نه، موږ سره کوم تعلق نشته دی، مسجد ته به روان شي. د الله پیغمبر به په فامیلي کارون د کور په اهل سره او فامیل سره د هغې سره به یې مرسته کوله او د هغې سره به یې کومک کوله. نن متاسفانه زموږ مسلمانان چې په کوچ کې کښېني او په بله باندې واړئ، والله که د خپل ځای نه وخوځېږي او دا چای به هم ورته هغه بل څوک اچوي، بس ځان یې تیار د بخښنه غواړم قمندان د امنیې جوړ کړی، دا راوړه او دا کېده، دا راوړه او دا کېده. لږ د الله بندګانو لږ کور کې محنت کوئ، لږ هغې سره مرسته او کومک کوئ. الله دې ما پورې د ټولو له توفیق ورکړي چې موږ د خیر کار وکړو، ښه کار وکړو او هغه څه وکړو چې موږ ته اسلام او دین ویلي دي. دا د ځانه خبرې نه دي، بلکې په دې کې اجر او ثواب دی. په کور کې هم خوشحالي، سکوني، اطمیناني، کله ته کومک کې مرسته کې. او بله خبره پکې دا ده چې الله هم درنه راضي دی، الله هم درنه خوشحاله دی، د آخرت فایده دې پکې ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د زنانو حقوق بیان کړل او بیا یې وفرمایل د الله پیغمبر چې د خپل مېرمنو سره ښه سلوک کوئ او د هغې د شرعي خواهشاتو احترام وکړئ. د الله پیغمبر وفرمایل چې زنانو سره د هغې شرعي خواهشات هغه پوره کړئ او د هغې د شرعي خواهشاتو احترام وکړئ. نو د اسلام مطابق د زنانه سره او د هغې د شرعي خواهشات تکمیلول دا د اسلام امر دی. د هغې نیک خواهشات، جایز خواهشات پوره کول دا د اسلام امر دی. زنانه سره په وړو وړو خبرو باندې د هغې نه غر نه دي جوړول پکار. داسې فامیل نشته دی، داسې خاوند نشته دی، داسې مېرمن نشته دی چې د هغې په مابین کې جنجال نه راسي. بلکې د پیغمبرانو په فامیلونو کې هم راغلي دي، د نیکو نیکو خلکو راغلي دي، هر ځای کې راغلي دي. داسې خاوند او مېرمن نشته د هغې په منځ کې یو خبره ښکته او لاندې نه راځي. لیکن د هغې نه غر نه دي جوړول پکار چې هغه داسې یو غر د هغې نه جوړ شي چې په هغې کې معاشره کې یو لوی مشکل پیدا شي او یو پریشاني جوړه شي او د هغې نه لوی لوی خفګانونه جوړ شي. دا نه دي جوړول پکار، بلکې دا زنانه هم انسانه ده، دا هم د آدم اولاده ده، دا هم بنت هوا ده، دا نه هم خطا کېږي او د دې نه هم کوتاهي ته کېږي. نو بشري خطا، انساني خطا چې کېږي په هغې کې معافي کول. او رسول الله صلی الله علیه وسلم څه بهترین فرمایلی دي، وی لا یفرق مؤمن مؤمنه. د الله پیغمبر فرمای وی کله چې یو کس ستا په مقابل کې خطا کوي، ستا په مقابل کې اشتباه کوي او ستا په مقابل کې هغه کس ښه نه وي، نو ته د هغې نیک نورو کارونو ته وګوره. هغه چېرې به په ژوند کې تا سره ښه رویه خو به یې کړي، هغه خو به کوم یو ښه عادت خو به لري، وی دغه ښې رویې په وجه باندې او هغه د ښه عادتونو په مقابل کې تر هغه خطا معاف کوه او د هغه ګناه معاف کوه. یو کس دی ستا په مقابل کې خطا وکړله، په دا ورځ باندې به جوړ نو تکلیف کې به مشکل کې به
هیڅ انسان د غم او تکلیف نه دی خالي. لیکن ته دا فکر وکړه چې دا به نور ښه عادتونه هم لري او د دغه ښو عادتونو په وجه باندې د هغه خطا معاف کوه. نو که په کور کې زنانه سره یو داسې حالات راشي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسو به د زنانو بعضې عادتونه خوښ نه وي، لیکن بعضې عادتونه به داسې وي چې هغه تاسو ته پسند وي او تاسو به خوښ وي. نو د هغه خوښې عادتونو په وجه باندې د هغې خطا او د هغې ګناه دا معاف کوه. د هغې نه بحثونه نه دي جوړول پکار، د هغې نه جنجالونه نه دي جوړول پکار چې معاشره کې لوی جنجال را پیدا شي او په یو بل باندې ظلم وشي او د یو بل حق تلف شي او خبره چې ته ورسېږي جدایي ته ورسېږي. دا نه دي جوړول پکار. دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په دې معامله کې کله ابلیس راضي نه کوي. ابلیس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وان الشیطان یصنع عرشه فی الماء، ان الشیطان یصنع عرشه علی الماء. د الله پیغمبر فرمایي د ابلیس خپل تخت د اوبو د پاسه جوړ کړي، تیاری کړي او بیا د خپل ذریت د خپل لښکر دا خواره کړي او ورته وایي چې لاړ شي په مخ د ځمکه باندې فتنه او فساد برپا کړي. دا شیاطین خواره شي او د انسانانو د ګمراه کولو دپاره خپلې حربې استعمالوي. نو وایي وجیء احدهم، و یو شیطان راشي وایي چې فعلت کذا و کذا، ما فلانی کار وکړو. څه کار دې وکړو؟ وایي فلانی مې دې ته مایله کړو چې هغه تارک الصلات شو، منځونه اوس نه کوي. وایي فلانی مې دې ته مایله کړو چې اوس دوزي کوي، اوس غلاګانې کوي او هغه په دې کې مبتلا دی، د پردي حقونه او د پردي مالونه اخلي، بس په غلا کې مې مبتلا کړ. وایي دا شیطان ورته وایي د ابلیس ما صنعت شیء، داسې یو لویه خاص کارنامه دې نه ده کړې، کار دې کړی دی خو لیکن داسې خاص کارنامه نه ده. وایي بل راشي بل شیطان وجیء احدهم، بل راشي په دې لښکر د دې ذریه د شیطان نه او وایي چې ما فلانې په مابین کې مباحثه جوړه کړه او جنګ مې جوړ کړه، هغه جنګ په قتل باندې تمام شو. وایي دا ورته وایي چې ما صنعت شیء، داسې خاص لویه کارنامه دې نه ده کړې. وایي بل شیطان راشي د ذریت د دې لښکر نه او هغه د ابلیس ته وایي چې ما ترکت حتی فرقت بین المرأة و زوجته. وایي ما نن دا کار وکړو چې د خاون او د مېرمن په مابین کې مې بحث مباحثه جوړه کړله او د هغې نه مې یو جنجال جوړ کړو او د هغه جنجال دې حد ته ورسېدو چې نن خاون جدا زندگی کوي او مېرمن هغه جدا زندگی کوي. وایي دا ابلیس چې دا واوري فورا راپاڅېږي او دا په غېږ کې ونیسي، ورته وایي چې نعم الرجل انت، تا ډېره لویه کارنامه کړې ده، دا ستا کارنامه له ټولو نه صحیح ده. وایي تر دې پورې ویقبله، د ډېرې خوشحالۍ نه ځان ته رانږدې کړي وایي چې ویقبله، تا ښه کارنامه کړې ده. نو زما عزتمند ولې ابلیس خوشحالېږي په دې خبره باندې چې د خاون او د مېرمن په مابین کې جدایي راشي؟ ولې ابلیس خوشحالېږي؟ ځکه چې د دې نه نور فسادات پیدا کېږي. د دوو فامیلونو د دوو قومونو په مابین کې د مېرمنې طرف نه چې کوم قوم دی هغه خفه، د خاوند طرف نه چې کوم قوم دی هغه خفه، بلکې د دوو قومونو په مابین کې نفرت راشي، بغض، کینه او حسد راشي، او بل د اولادونو په تربیت کې خلل راشي، دا اولادونه گمراه کیږي، دا بیلارې کیږي، په معاشره کې یو لوی مشکلات او فسادات را پیدا شي. نو ابلیس هیڅکله دا نه غواړي چې مسلمانانو په مابین کې اتفاق او اتحاد وي. د دې د وجې نه په دې کار کې مسلمانانو له پکار دي نارینه زنانه له چې هغه ابلیس خوشحاله نه کړي او د یو بل احترام وکړي او داسې جنجالونه را پیدا نه کړي چې په هغې سره د خوشحال فامیل ماحول خراب شي. داسې جنجالونه را پیدا نه کړي چې هغې سره د یو خوشحاله فامیل په هغې کې هغه ماحول خراب شي او په اولاد باندې ښه اثر نه کوي او د اولاد په ژوند باندې دا ډېر بد اثر کوي. اولادونه چې کله دا مرحله ویني چې مور او پلار والدین په جنګ باندې دي او دا سلسله ویني نو دا په هغې باندې انتهایي ډېر بد اثر کوي. دا که په درس کې ناست دی هغه موضوع ورته ورپه یادېږي، دی که ودې کېږي هغه موضوع ورپه یادېږي، دی که په هر ځای کې دته دا فکرونه ورځي او ځان نیمګړی مې احساسوي که مور نه وه مور ولې نشته او که پلار نه نو د پلار احساس کوي چې ولې دا پلار نشته موجود نه دی. یو خو هغه چې وفات شي او چې په ژوند باندې ژوندي نو دا احساس تر ډېر وخته پورې د اولادونو په داخلات څوک نشي پوره کولی. نو دوی د وجې نه یو لوی مشکل را پیدا کېږي. نو ځکه ابلیس خوشحالېږي هغه ته وایي ویقبله، خپل ځان ته یې رانږدې کړي. بلکې زما عزتمندو په دې معامله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې عمل کول دي. د الله پیغمبر د امت له څه بهترینه مشوره ورکړې ده او څه بهترینې فرمایلي دي. د الله پیغمبر د امت ته یو فارموله ښودلې ده، حالانکې هغه ډېره معمولي عمل دی لیکن د خاوند د اتفاق د الفت او د محبت دپاره ډېر ضروري عمل دی. هغه یو ډېر معمولي عمل دی لیکن د خاوند او د مېرمن په زړه کې نفرت او خدا
او حسد د هغې ختمولو دپاره ډېر بهترین عمل دی. د الله پیغمبر فرمایي چې یو خاوند هغه یو لقمه طعام په خپل لاس باندې راواخلي او د خپلې مېرمنې له په خوله کې ورکړي. دا یو لقمه طعام په خپل لاس باندې مېرمنې له ورکول دا سبب د دې دی چې د دوی په مابین کې الفت او محبت را پیدا شي. دا سبب د دې دی چې د دوی په منځ کې عقده، بغض، کینه او حسد دا د منځه لرې شي. که کاري دا کار ډېر معمولي عمل دی او بیا زمونږ او ستاسو خاص کر په افغانانو کې دا لږ ډېر عجیبه هم دی چې زه څنګه په خپل لاس باندې دا کار وکړم. اوس هم بعضې دوستان خاندي. نو دې د وجې نه دا عمل ډېر معمولي عمل دی، لیکن دا تجربه شوی عمل دی چې د خاوند او مېرمن په مابین کې د الفت او د محبت دپاره یو لوی سبب دی. او د الله پیغمبر فرمایي دا هم صدقه ده. دا کار چې تا وکړه دا یو لقمه طعام دی په خپل لاس باندې، لیکن دا ته د محبت نه ورکې، داسې نه چې واخله، دا د محبت نه ورکې. د محبت نه دا د خپلې مېرمنې له ته ورکې. یقین وکړه د هغې په زړه کې به تا ته عقده، کینه، بغض، حسد هېڅ څه به هم درته نه وي. نفرت به د هغې د زړه نه ختم شي او ستا لپاره به محبت وي او هم دې په دنیا کې خوشحالي پیدا کړه او هم به آخرت کې الله سبحانه وتعالی تعالی د دې اجر درکوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هم صدقه ده. وایي صدقه دې وکړله، په خپل دسترخوان باندې دې صدقه وکړله. نو په داسې وخت کې زما عزتمندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه قسمه تعلیماتو باندې عمل کول پکار دي، څنګه چې د الله پیغمبر په دغه تعلیماتو باندې عمل کړی دی. که چېرې موږ او تاسو د زنانو حقوق پوره نه کړو او هغې ته د احترام په نظر باندې ونه ګورو او د هغې حقوق په عمل شي، یو حق نه ادا کول یو حق. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په باره کې څومره سخت وعید بیان کړی دی، دومره سخت وعید بیان کړی چې انسان ورته حرام شي. لیکن زموږ او ستاسو په معاشره کې او زموږ او ستاسو په خلکو کې هغه ډېره معمولي خبره ده، دومره خاص اهمیت نه لري. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم وعید بیان کړی دی هغه ډېر سخت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې د نکاح په وخت کې د مهر تعین وشي او دا خاوند دا مهر قبول کی چې ما د دې زنانه لپاره دا مهر قبول کو، دا به زه ورکوم. تعین د مهر وشو، خاوند قبول کو، وی وليس في نفسه ان يؤدي حقها، لیکن د دې خاوند په زړه کې دا نشته دی وایي چې مقرر خو شو، تعین خو شو، لیکن نه ورکوم. د ده په زړه کې دا تیر شو چې وليس في نفسه ان يؤدي حقها، دې زنانه ته به دا حق زه ورنکم، دا حق به دې زنانه ته زه ورنکم. د دې په زړه کې دا و هسې به تعین کېږي. فمات ولم يؤدي حقها، دی وفات شو او دغه زنانه دا حق ورنکه او د دې په زړه کې هم دا و چې نه ورکوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وعید واوره، وی لقي الله يوم القيامة، لقي الله يوم القيامة وهو زان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و د قیامت په ورځ به د خپل رب سره په داسې حالات کې ملاقات کیږي چې دا به د بدکارو او د زناکارو په صف کې ولاړي. څوک چې د یو خاوند د خپل په مېرمن کې یو معمولي حق چې مهر دی چې تعین شو خو لیکن نه ورکوم، دا یې د ما نه واخلي او دا به وشي او هغه به وشي. دا حق نه ورکول دا کومې خبرې سبب دی؟ د الله پیغمبر فرمایي چې په ورځ د قیامت به دی د بدکارو د زناکارو په صف کې ولاړي. نو چې بیا نور حقوق په عمل کېږي او نور حقوق په عمل کېږي د هغې دپاره به څومره سخت وعید وي، څنګه چې موږ مخکې په ابتدا کې ذکر کړل. نو دې د وجې نه زما عزتمندو د یو فامیل ژوند چې هغه په مساوي بیلنس سره به څنګه تېرېږي، چې مساوي بیلنس روان وي، د دې دپاره ضروري دا دی چې دا خاوند د دې زنانه حق ادا کړي او دا مېرمن د دې خاوند حق ادا کړي. د یو بل حق پېژندل، د یو بل حق ادا کول، په دې سره به دا مساوي بیلنس رواني. که چېرې دا خاوند دا وایي چې فقط زما حقوق دې ادا کېږي نو دا هم بیا ژوند نه چلېږي. او که چېرې مېرمن دا وایي چې فقط زما حقوق دې ادا کېږي، خاوند معاون حقوق پکې نشته دی، نو بیا هم دا ژوند نه چلېږي، بیا به مشکل شي. که چلېږي هم ډېر تریخ به دا ژوند روان وي. الله دا ژوند خوږېږي او شیرین کېږي او اسانېږي تر څو پورې چې د یو بل حق ادا شي او یو بل ته د احترام په نظر باندې وکتلی شي. دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. د الله پیغمبر فرمایي وایي تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپل زنانه سره د خپل مېرمن سره ښه چلن کوي. او بیا فرمایي چې تاسو کې بهترین زیمه ځکه زه د خپل فامیل سره د خپل اهل سره ښه چلن کوم، لکه څنګه چې موږ د هغه مثالونه ذکر کړل مخکې. زه د خپل فامیل سره ښه چلن کوم. نو زما عزتمندو د خاوند او د مېرمن دا رشته دا یو داسې رشته ده چې ډېره سخته رشته ده او ډېره نازکه رشته هم ده، ډېره باریکه رشته هم ده او ډېره سخته رشته هم ده. دې د وجې نه الله سبحانه وتعالی
دې باره کې ډېر زیات آیتونه نازل کړي دي که تاسو سورت نساء وګورئ سورت بقره وګورئ که سورت نور وګورئ الله سبحانه وتعالی دا تمام احکام بیان کړي دي ځکه د دې رشتې د ماتېدو خطر ډېر زیات وي او الله سبحانه وتعالی د دې رشتې د قوي ساتلو دپاره بار بار آیتونه نازل کړي دي بار بار آیتونه نازل کړي دي او بیا الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي واخذنا منکم میثاقا غلیظا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د دې رشتې د قوي ساتلو دپاره تاسو په وخت د نکاح کې یو بل نه محکمې وعدې اخیستې وي تاسو په وخت د نکاح کې قوي وعدې کړې وي چې موږ به دې رشتې ته د احترام په نظر باندې ګورو موږ به دې رشته کې د یو بل حقوق به ادا کوو د یو بل احترام به کوو الله سبحانه وتعالی فرمایي واخذنا منکم میثاقا غلیظا تاسو خو د یو بل نه قوي وعدې اخیستې وي دې د وجې نه مسلمانانو ته ترغیب دې خبرې ته دی چې په دې وعده باندې کم ودرېږه په دې باندې محکم ودرېږه کوم چې تا د نکاح په وخت کې دا وعده کړې ده دې زنانه سره یو محکمه وعده د دې په منځ کې شوې وه او بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن وی دا زنانه ستاسو دپاره لباس دی او تاسو د دې زنانه دپاره لباس وی څنګه چې انسان په دې لباس باندې د یخنۍ او د ګرمۍ نه د خپل جسم حفاظت کوي څنګه چې دا لباس د جسم څنګه چې دا جسم د لباس ته ضرورت لري او څنګه چې په دې لباس باندې د انسان سترپوشي کیږي دقه شان همدغه شان د نکاح د پاکیزه رشتې نه بعد یو خاون او میرمن دا د یو د بل دپاره لباس دی په دې سره د یو بل حفاظت کیږي دا د یو بل همراه شي دا د یو بل سره همسفر شي د نکاح د پاکیزه رشتې نه بعد دا خاون او میرمن دا د یو د بل لپاره بیا لباس دي ځکه فرمایي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن هغې ستا دپاره لباس دي او تاسو د هغې دپاره لباس وي او بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د یو بل سره په ښه طریقه باندې ژوند تیر کوي وعاشروهن بالمعروف او تاسو چې کوم دی د یو بل احترام وکئ د یو بل سره ښه سلوک وکئ زه په هره نکاح کې دا خبره کوم زه چې د حقوق زوجین خو زیات دي دا موږ یې بیانو تقریبا 2-3 جمعې پې تېرې شوې حقوق زوجین خو ډېر زیات دي دا حق دی دا حق دی دا حق دی بلکې زه دا وایم چې کم نارینه کم زنانه هغې ابتدا د ژوند کوي او د نکاح نه بعد فقط دا یو حق په ځان باندې لازم کړي یو حق چې هغه نه مستحب دی نه نفل دی بلکې هغه په درجه د څه شي کې دی په درجه د فرضو کې دی ځکه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي هغه واجب دی په هر چا باندې هغه څه شی دی هغه حق د ټولو نه اول حق بعد د نکاح نه چې یو نارینه او زنانه هغه د خپل ژوند ابتدا کوي فقط دا یو حق دی په خپل ځان باندې لازم کړي هېڅ کله به د هغې په مابین کې جنجال او مشکلات را نه شي هغه څه شی دی وعاشروهن بالمعروف د یو بل احترام کول د یو بل احترام کول کله چې د یو بل احترام وشي او دا حق په ځان باندې تطبیق کړي دا نور حقوق به پخپله ادا کېږي د ټولو نه اول دا یو حق ادا کول د دې د وجې نه زما عزتمندو غیر مسلمان نن سبا په موږ او تاسو باندې اعتراض کوي د کومې خبرې د دې خبرې چې مسلمانان د زنانو سره ښه سلوک نه کوي مسلمانان د زنانو باندې ظلم کوي زیاتی کوي وجه دا چې مسلمانان د هغه حقوقو نه دي خبر کوم چې اسلام ښودلي دي دا حقوقو نه ناواقفه دي کوم چې اسلام ښودلي دي چې یو زنانه سره څنګه سلوک وکړه او څنګه د هغې سره رویه وساته د هغې نه دي خبر نو دا په هر مسلمان او نارینه او زنانه باندې لازم دي چې دغه حقوق وپېژني او په خپل ځان باندې تطبیق کړي زما عزتمند خاون او میرمن دا بهترین دوستان دي دې کو په دنیا کې وګورئ چې ځان له دوستان پیدا کړي نو دا بهترین دوستان خاون او میرمن دي چې په هر سخته کې په هر مشکل کې په هر پریشانی کې د یو بل له مشوره ورکوي او دا یو بل ته حاضر وي د خاون او د میرمن دا هغه پاکیزه رشته ده چې دې ته د احترام په نظر باندې کتل پکار دي د دې رشتې د وجه نه الله سبحانه وتعالی قومونه ابادوي د دې رشتې په وجه باندې یو بهترینه معاشره تعمیر شي خاون او میرمن دا په خپل ژوند کې په خپله زندګۍ کې د یو بل دپاره لازم او ملزوم دي اکثر په دې خبره باندې جنجالي چې زما خاوند د ما سره محبت نه کوي او خاوند دا شکایت لري چې زما میرمن ما سره محبت نه کوي لیکن دا د دې صحیح فکر نه دی که دی لږ فکر وکړي چې یو زنانه هغه د دنیا تمام نارینه پرېغوستل د دنیا تمام مرد یې پرېغوستل او هغې تا سره نکاح وکړله او ستا په غم او ستا په زندګۍ کې شریکه شوله نور محبت څنګه یو زنانه باید دا فکر وکړي چې دې خاوند د دنیا تمامې زنانه پرېغوستلې او هغې تا سره نکاح وکړله او تی همراز او همسفر جوړه کړې نور محبت څنګه وي
بلکې یو عظیم خاوند زما عزتمندو عظیم خاوند هغه دی چې هغه همیشه د خپل مېرمنې عزت کوي او د هغې احترام کوي او د هغې قدر کوي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو زنانو سره کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې را روان دی مېرمن ورسره ده او پخوا به چې دا سورلۍ د دې حیوانات وي نو یا به شوتر ته ختل اوښ ته به ختل او یا به اس ته ختل نو زنانه چې به کله ختله سورلۍ ته نو هغې سره به کومک کېده نو چا به کومک کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رون خپل مېرمنې ته داسې کېغوسته او هغه مېرمنې سیده صفیه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې زنګون باندې خپه کېښودله او بیا سورلۍ ته وختله رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو زنانو دومره احترام کوو د الله په پیغمبر هغه ورته خپل زنګون ماتوي او د هغې په زنګون باندې خپه ږدي او دا سورلۍ ته خیږي احترام کوي د زنانو خو سلوک کوي ځکه وایي چې تاسو که بهترین زه یم چې زه د خپلو زنانو سره خو سلوک کوم زما عزتمندو کوم کس چې هغه د خپلې مېرمنې سره خو سلوک کوي او زنانه سره نرمي کوي د هغې سره نرمي کوي دا د عظیمې مور عظیم اولاد دی ولې د عظیمې مور عظیم اولاد دی ځکه چې د دې مور د دې والده هغه هم یو مېرمنه تېره شوې وه هغه هم یو زنانه وه لا حتما به هغې د خپل اولاد په دې باندې پوه کړي چې بچې زه هم یو زنانه یم د زنانه سره ښه سلوک کوه د هغې سره نرمي کوه زه هم یو مېرمن تېره شوې یم دې د وجې نه د بل خپلې مېرمنې سره ښه سلوک کوه نو دا د عظیمې مور عظیم اولاد دی چې دا د خپلې زنانه سره ښه سلوک کوي ښه خاوند ښه مېرمن دا الله را طرف نه یو لوی نعمت دی نو د دې رشتې احترام کول دې ته د احترام په نظر باندې کتل دا ضروري دي او دا وعده را پیدول چې واخذنا منکم میثاقا غلیظا الله فرمایي تاسو یو بل نه محکمه وعده اخیستې وه فقط دوه لفظونه دي ایجاب او قبول لیکن د دې شاته پس منظر دا دی چې ستا تمام حقوق په ما باندې لازم شو او زنانه وایي چې ستا تمام حقوق په ما لازم شو الله سبحانه وتعالى يبارك څو خبر مالم د عمل کولو توفیق راکړي تاسو له هم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إله العالمين سچمل سچ ما ورید بدی باندې عمل کولو توفیق راکړي یا الله څخه کمی شي وي کوتاهي شي رب العالمین موږ ته بخشش وکړي رب العالمین زمون هر عمل ستاسو رضا لپاره قبول کړي یا الله زمون تمام ګناهونه بخشش کړي رب العالمین زمون اولادونه زمون زنانه کامل او صالحه کړي رب العالمین د هغه حقوق کې موږ د حق توفیق را مکړي رب العالمین موږ له توفیق راکړي چې هغه حقوق ادا کړو او رب العالمین دې زمون او تاسو تمام مریضانو شفای کامله عاجله ورکړي څومره دوستان چې دی هغه د تلاش په دعا دي دا مشکلاتونه دي پریشانې نه دي رب العالمین دې هر مشکل هر پریشانی دې مبارک دې جمعې په وسیله باندې دې مبارک سات په خاطر باندې رب العالمین هغه تمام مشکلات او پریشانې ختم کړي او شریعت حاجتونه دې الله سبحانه وتعالى پوره کړي واخر دعوانا